نړۍ کې د کورونا ویروس وبا د خپرېدو پر مهال لومړیتوب د ژوند ژغورل دی. د دې کړکېچ په ځواب کې حکومتونو ګرځ بندیزونه لګولي او له امله یې موږ لږ سفرونه کوو او لږ څه کاروو. په دې کې چاپیریال ته ګټې رسیږي. د ژوو داسې ویډیوګانې مو ولیدې چې په تشو ښارونو او کلیو کې پر سړکونو ګرځي. خو پر چاپیریال یې اغېز له دې هم ډیر دی. نیتروس اکساید یو ژوبلونکی غاز دی چې د ترافیک او موټرو له ګڼه ګوڼې جوړیږي. د ایتالیا په دوهم لوی ښار میلان کې کچه د تیر کال پرتله 40% ټیټه شوې. دا د نړۍ په نورو ښارونو کې هم همداسې ده او هیوادونو کې د کاربن دای اکساید کچه هم ټیټه شوې. چین د کاربن دای اکساید غاز چې د نړیوال تودوخې اصلي لامل دی تر ټولو لوی خپرونکی دی او په لیست کې د دوهم هیواد امریکا پرتله نږدې 2 برابره غاز تولیدوي. خو بیا هم فبرवरी کې چې چین کې د کورونا ویروس د کړکېچ تر ټولو سخت وخت وو، د کاربن غاز وتلو کچه د تیر کال پرتله 25% ټیټه شوې و او د سکرو سون چې د فوسیل سون توکو یو تر ټولو بده بیلګه ده او په اقلیمي بدلون کې ډیره ونډه لري هم 14% کم شوی وو. نو اوس وخت کې دا تر ټولو ښه خبره ده. د بیجینګ اسمان چې هر وخت په لوخړی او لوګي پوښلای وو او شین او پاک دی. خو لدې هم ډیر د هوا ککړتیا چاپیریال کې یو لویو وژونکو دی. په نړیواله کچه هر کال شاوخوا 9 میلیونو مرګونو لامل کیږي او د انسان ژوند 3 کال لنډوي. کدا ټیټه کچه همداسې د تل لپاره پاتې شي کېدای شي د هر چا لپاره اوږدمهاله ګټې ولري. نو آیا وروسته لدې کړکېچ به زموږ اړتیا د فوسیل سون توکو ته کموي؟ دا به د هوا کیفیت ښه او نړیواله تودوخه کم کړي. خو د هغه څه پر بنسټ چې مخکې مو لیدلي دا ناشونی ښکاري. د 2008 کال نړیوال سوړ بازارۍ کې هم ککړ غازونه کم شوي وو. خو کله چې حکومتونه او شرکتونو د اقتصاد د بیا رغونې لپاره تولیدات ډیر کړل نو د غازونو کچه له عادي حالت هم په چټکۍ ډیره لوړه شوه او دا اوس هم پیښیدای شي. د نړۍ ټول پام پر دې دی چې ډاډمن شي لږ شمیر کورنۍ له دې کړکېچه اغېزمنې شي او د چاپیریال ساتنې ته دومره پام نه دی. ټاکل شوی و د روان کال په پای کې سکاټلند کې یو لوی کنفرانس جوړ شي چې د چاپیریالي بدلون سره د مبارزې پر لارو چارو وغږیږي. خو دا کنفرانس وځنډېد او د نورو ډیرو کارخونو په څیر د نویدونکو انرژي پر پروژو هم کار بند شوی. 2020 به لومړی کال وي چې د لمریزې برېښنا ونډه به د نړۍ په کاریدونکو انرژي کې کم وي. د ویروس خلک له سختو ازموینو سره مخامخ کړي چې د ژوند ژغورنه پکې لومړیتوب دی. خو کله چې پر دې بریالي شو نو بیا به د چاپیریال په تړاو د پخواني ناسمو کړنو د بیا تکرار د مخنیوي فرصت ترلاسه کړو.